د فلم په شروع کې موږ کلټس نومي یو سړی ګورو چې له کور بهر ولاړ او بر اسمان ته ګورو ډېرې تورې ورېځې راغلي وي او داسې ظاهرېږي چې اوس به یو تیز طوفان او په تیزه باران هم راشي او بیا موږ یو باران هم وګورو خو دغه باران اوبه نه وي بلکې یو پټرول وي چې اسمان نه راځي. کلټس ډېر زیات ویریږي خو اچانک د دې سترګه کولا وشي او دا په خوب کې وي. دا یو دې خوب وکړو هغې نه پس دا راپاڅېږي مخ و لاس وینځي او ټیبل ته راشي. دلته کې موږ د دې ښځه سمینتا او د هغې وړه لور ګورو. کلټس کنسټرکشن ورکر وي او د دې ښځه سمینتا چې په کور کې جامې ګنډي او خپل زیاته ګزاره کوي. د دې وړه لور اینا چې کومه خبرې نشي کولی دې لپاره راغلې وي او په دغه سکول کې ناست وي ولې چې دغه ماشومه خبرې نشي کولی او دې غواړي چې د اشارې زده کړي. دوی ته د پیسو سخت ضرورت هم وي ځکه خو راغلي دي او وسره دوی غواړي چې چېرته کې چکر ته لاړ شي. سمینتا زیات کار کړی وي او پیسې جمع کړي وي. وسره موږ کلټس هم ګورو چې هغې ډېر زیات بېکاره سامان کور کې ایښولی وي. داسې فکر کوي چې ډېر زر به یو تیز طوفان زموږ په ښار باندې راشي ځکه خو دې د کباړله کې جمع کړی وي او ورسره لګیا وي او بیا موږ ګورو چې یو ځل بیا به دلته کې تورې ورځې راشي او بس دلته کې یو تیز سونامي را روانه وي. آسماني بجلی ډېر زیاته درز وکړي په کوم معنی چې له کلټس سپی هم هلته وي. دغه سپی ویریږي او خپل پړی مات کړي او رامنډه کړي او کلټس باندې چک ولګوي. خو دلته کې موږ ته پته ولګي چې یو ځل بیا دې خوب کتو او دا د خپل خوب نه راپاڅېږي. د حیرانۍ خبره دا وي چې په خوب کې کوم ځای کې سپي دا چې چلوي د دې هغه ځای هم په لاس کې ډېر زیات درد کوي. د دې لاس اوس هم ډېر زیات درد کوي او دا خپل کمپنۍ کې ناسته وي او میټینګ هم کوي او دې معنی د دې مالک هم ډېره غوسه وکړي. په ښار کې بارانونه هم ډېر زیات کم شوي وي او د دې مالک غواړي چې کلټس سره د نور ملګري زیات نه زیات کار وکړي چې د دې خپله نوکري بچ کړي. دوی چې څنګه خپل میټینګ ختم کړي نو دا ټول خلک لاړ شي او په خپلو کارونو باندې لګیا شي. خو په دغه دوران کې کلټس په اسمان کې څه پرندې وګوري چې څه عجیبه طریقې باندې په هوا کې الوزېږي. کلټس چې کله لاړ شي او خپل ملګري نه تپوس وکړي چې بره اسمان کې وګوره دا څه کیسه ده نو هغه ورته ووایي چې ما ته خو څه هم نه ښکارېږي. کلټس ته احساس وشي چې دغه ټوله کیسه صرف ما سره روانه ده. ډېرې زیاتې ګنټې کار کې تېرولو نه پس ته هغه د هینا سکول ته راځي کوم ځای کې چې دا د ګونګیانو زبان زده کوي. کلټس چې کوم ډېر زیات ستړی هم وي او کار کې ډېر وخت هم لګولی وي هغه دغه زبان زده کولو کې ورته مشکلات راځي. سکول نه فارغېدلو نه پس دوی په خپل ګاډي کې کښېني او په ګاډي کې چې روان وي نو ډېر زیات تیز باران وي خو دغه باران د اوبو نه بلکې د پېټرول وي. د پېټرول باران کېدلو نه پس ته دې ته مخامخ څه نه ښکارېږي او دا چې لږ مخکې لاړ شي دا خپل اکسیډنټ وکړي. په دغه اکسیډنټ کې کلټس پوزه هم ماته شوې وي او هغې نه وینه راځي او خو دې څه خوا کې ناسته لور هغه صحیح وي خو په دوران یې دلته کې څوک شیشه ماته کړي او د ګاډي نه بهر ته د دې لور بوځي. کلټس غوښتو چې خپل لور بچ کړي خو دغه سړي ډېر له مرۍ نه نیولي او یو ځل بیا موږ وګورو چې دا د کلټس خوب و دا حقیقت نه و. د دې ښځه چې دا حالات ورته وګوري هغه ډېر زیاته پریشانه شي خو کلټس ورته وایي چې ته پریشانه کېږه ما ته لږه غوندکي بیماري ده. کلټس ورته وایي چې ته خپله لور بوځه سکول ته او هغه شانتي سمینتا لاړه شي او کلټس بیا په کار باندې لګیا شي. ټول نه پیله دا له خپل سپي نه خوا کې جال تیر کړي ولې چې دې په خوب کې خپل سپی کتلی و چې هغه راغلی و او دا یې چیچلی و او لږ مخکې چې دا خپل کباړ کې قوتې وخي نو دا لاندې بیسمنټ وګوري او څنګه چې دا لاندې بیسمنټ ته راکوشي نو دې ته آیډیا وشي چې که طوفان راغی نو زه به خپل ځان دلته سیف کړم او که دې شلټر جوړولو نو دې لپاره به ډېرې زیاتې پیسې پکار وي. شپې ټایم کې سمین ته راغلی وي او دې ته وایي چې ما ډېرې زیاتې پیسې جمع کړي دي چې موږ ویکیشن باندې لاړ شو. کلټس غوښتو چې دغه پیسې خپلې ښځې نه غوښتې وي خو هغه شرمېدو هغې د ښځې نه پیسې نه شوې غوښتې. بله ورځ موږ ګورو چې یو ځل بیا ډېر زیات غټ طوفان د دې په ښار کې راغلی وي. کلټس چې کله نږدې خپلې ښځې ته راشي نو دلته کې دا یو سړی وګوري چې د کړکۍ نه بهر ته ولاړ وي او د دې لور ته ډېر په غور سره ګوري. کلټس خپله لور په غېږ کې وایي هلته نه لاړ شي خو بیا دغه سړی په زوره د دې د کور دروازه وخي. اچانکه هلته کې زلزله هم راشي او د کلټس د کور ټول سامان په هوا کې بره والوزېږي. دا موږ ګورو چې یو ځل بیا کلټس خپل خوب کتو هغه ته خوب نه راجګ شو. دې پیردا په خوب کې ډېر زیات یېرېدلی وي او د دې بیډ هم خراب شوي وي خو په دغه دوران کې د دې ښځه سمینتا هم کور ته راشي. دا دواړه نن چرچ ته تلو والا وو خو د دې خاوند ورته وایي چې سوري زه نن تا سره چرچ ته نشم تللی. هغه ورته وایي چې زه به له هینه خیال وساتم او ته چرچ ته لاړ شي. دغه شانتې هغه خپله چرچ ته لاړ شي او کلټس راشي او خپل بیډ سم کړي او خپله لور ځان سره چېرته کې چکر ته بوځي. هغې نه پس دا خپله لور عینه په ګاډي کې کښېني او یو سوپر مارکېټ ته لاړ شي او ډکې ډېر زیات سامانونه واخلي.
او بیا خپل حالات سمولو لپاره هغه ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ته ووایي چې پر د تېرو څو ورځو نه ماته خوب نه راځي. ډاکټر ورته ووایي چې دا خو څه د پریشانۍ خبره نه ده، دا یو معمولي خبره ده. خو کلټس ورته ووایي چې نه که نه، زه څه عجیبه غوندې کې خوبونه هم ګورم کوم چې ما ډېر زیات پریشانه کوي. هغه ورته ووایي نه چې خبره دا نه هم ده، کله خوب نه زه راپاڅېږم او خوب کې څه وینم، مخکې رنګي حرکتونه او واغه ځینې زما خوږېږي. ډاکټر بیا پوه شي چې دغه سړی څه سایکو غوندې کېدی. هغه ورته ووایي چې زه ټیک زه تاله لغونګي میډیسن لیکم او په هغې باندې به تا ته حرام درشي او ورته ووایي چې پکار چې ته منټل ډاکټر سره میلاو شي. بل سین کې موږ سمین ته ګورو چې هغه هیلث انشورنس ته راغلی وي او هغې خاوند چې کوم هیلث انشورنس پیسې جمع شوي دي هغې معنی دا د خپل لور اپریشن کول غواړي. او بیا سمنتا خپل کور ته هم راځي. کلټس ته چې کله پته ولګي چې کوم میډیسن ماته ډاکټر لیکلی دي هغه اوس به ماته فری میلو شي، نو دا ډېر زیات خوشحاله شي. کور ته چې دا کله راشي نو سمنتا هم ډېر زیاته خوشحاله وي او خپل خاوند ته ووایي چې موږ ته به اوس پیسې ضایع کولو دپاره موقع نه میلاویږي. زما د لور اپریشن به هم وشي او موږ به په ویکیشن باندې چکر ته هم لاړ شو. پټ واشروم ته لاړ شي او د ډاکټر هغه میډیسن وخوري او بل سهار چې دا راپاسي نو ډېر زیات ښه خوب کړی وي او دا اوس ډېر په سکون کې وي. نن دا ډېر زیات ښه فیل کوي او د دې ښځه سمنتا هم دا وګوري، هغه هم خوشحاله شي. کله چې کلټس خپل کار ته لاړ شي هلته کې د دې یو ملګری وي او هغه ورته د خپل کور باره کې شټر کې کیسه وکړي. خو د کار په دوران کې اچانک اسمان یو غټ ډز وکړي او دا چې بره وګوري نو بره تکې تورې ورېځې راغلې وي. خو د حیرانۍ خبره دا وي چې دې ملګري دلته کې ورېځې نه وي کتلي او نه یې د تندر اواز اورېدلی وي. په دغه حرکت باندې کلټس ډېر زیات ویریږي تر دې پورې چې د هلته کې الټۍ هم وکړي او د کار نه چوټي ووالي او خپل کور ته را روان شي. دا ډېر زیات ذهني پریشانه هم شي، خو په لاره کې دا وګوري چې هلته کې څو کنټینرې خرڅوي. د دې په دماغو کې ایډیا راشي چې دغه یو کنټینر به زه واخلم او دې نه به شلټر کور ځان ته جوړ کړم. خیر دا وخت د دې خبرو نه و، دا غواړي چې کور ته لاړ شي او له غونډه کې حرام وکړي او ځان ریلیکس کړي او دا ډایرکټ د خپل مور کور ته لاړ شي. نو دا پیله د دې مور ته هم داسې خیالات او خوبونه راتلو او دا د دې بیمارۍ نه تېره شوې وه او دې یو کور هم و چې هغه یې پرې اغوستی و او اوس دا یو نوي کور کې اوسېږي. خو څه موده پس د دې یو ورور و هغه هم منټل شو او د دې مور هم دماغو کې فرق راغو، ځکه خو د دې پلار د دې مور بوتلې وه او یو هسپتال کې داخله کړې وه. دا راغلی وي او خپلې مور نه تپوس کوي چې آیا ما سره کوم واقعه کرانې کېږي هغه ستا د وجې کېږي او که نه. خو د دې د مور یاداشت دومره کم شوی وي چې هغه خپل زوی هم اوس نه پېژني او دغه شانتې کلټس د خپلې بیمارۍ پیداوار نه شي. اوس دې سره بل اپشن دا وي چې د سایکاټریسټ یعنې منټلانو هسپتال ته لاړ شي، خو دې ته چکر راځي او دې څه دومره ټایم نه وي. دا به یو بلې ډاکټرې ته لاړ شي، خو دغه ډاکټر د دماغ نه وي، دا یو عام ونکي ډاکټر وي، ځکه خو دا د دې په بیمارۍ باندې پوهې نه شي. او دا ډاکټر هم دې ته مشوره ورکړي چې ته د منټل هسپتال ته لاړ شې او هلته کې ډاکټر سره خپل ځان وښایه. بل زموږ ګورو دا په سړک کې ولاړ یو داسې معلومېږي چې دې دا خوبونه مننه اشتیا کېږي او په اسمان کې هغه پرندې هم دغه شانتې الوزېږي څنګه چې دې یو خوب کتلی و. دا عینه وګوري چې سړک په منځ کې ولاړه وي او دا رامنډه کړي او خپل لور چې څنګه اوچتوي نو دغه ټولې پرندې په دې باندې حمله وکړي او دا خپله لور بچ کولو کوشش کوي او دغه پرندې د اسمان نه په ځمکه باندې هم رالړه کېږي. خو اچانکه دا په بیډ کې راپاسېږي او موږ وګورو چې دی یو بل خوب هم وکتو، خو دلته کې سایرن هم بجاویږي. کله چې دا راپاسېږي نو دا په اصل دنیا کې هم وګورو چې سایرن په دې زمانې غږېږي او بار چې کله دا لاړ شي نو هلته کې یو تیز طوفان راغلی وي او دغه طوفان نه بچ کېدلو لپاره کلټس ځي او خپل فیملی په هغه شټر کې بچ کوي کوم ځای کې چې دی جوړ کړی و او دا خپل فیملی ته یې ګیس ماکس هم واچي او دغه شان دی هلته کې شپه تېره کړي. بل سهار چې کله دی راپاڅېږي دې ته احساس وشي چې هغه طوفان اوس ختم شوی دی او موږ به بهر ته لاړ شو. دا خپلې ښځې ته چابي ورکړي ورته ووایي چې دغه دروازه کلاوه کړه، خو دې مرتبه د دې ښځه دا خبره نه مني، خو سمنتا ورته ووایي چې دغه دروازه ته په خپله کلاوه کړه. خو کلټس چې څنګه دغه دروازه کلاوه کړي بهر ته دنیا وګوري هلته کې یو تیز طوفان تېر شوي وي او د دې ګاونډیان هلته کې سامانونه روشتوي او هلته کې یو غټ آفت راغلی وي خو هر سر ته خیر شوی وي. بل زموږ سمنتا ګورو چې خپل خاوند یو سایکاټریسټ ته راوستی وي او دغه ډاکټر یې ته مشوره ورکړي چې څو ورځو لپاره ته خپل فیملي نه لږ ونکې لرې اوسه او راشه او زموږ په هسپتال کې یو څو شپې تېرې کړه. خو کلټس هلته کې ویرېږي او هغه ورته وایي چې زه داسې نشم کولی زه خپله فیملي نشم پرې اغوستی څنګه چې زما مور موږ پرې اغوستي وو. خو دا خو له څو ورځو خبره وه، سمنتا دې ته ووایي چې یو څو ورځو لپاره ته دلته کې ځان اډمیټ کړه او موږ به هم تا پسې راځو او تا به ګورو. خو کلټس دغه خبرې لپاره تیار نه وي او هغه سمنتا ته وایي چې پیله زه تا سره غواړم چې په سمندر ته لاړ شم او هلته کې لږ ټایم تېر کړم. هغه ټریپ چې کوم سمنتا غوښتو دغه شان دې سمندر ته لاړ شي د خپلې فیملي سره هلته کې ډېر زیات خوشحاله هم وي. دا چې کله مخامخ وګوري نو هلته نه یو غټ طوفان یعنې وریځه را روانه وي او دا اوس یو سونامي ده.
دا خبرې ښځې ته هم مخامخ وګوري هغه هم متصر وښودي چې واقعي دا یو خطرناک طوفان را روان دی او په اخر کې موږ ته داسې ظاهره شي چې کلټس بیمار نه و بلکې هغې ته مستقبل ښکاره کېدو او دغه طبیعي بچ کولو لپاره دې پهلې نه هم تیاري کړې وه او دا هر څه موږ ته ښیي دغه شانې دا فلم هم دلته کې ختم شي